بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ټول ته ښه راغلاست. زموږ ستاسې د سم سیریز ختم شو. هغه موږ تاسې وویل چې په سم کې کوم فرمولونه موږ لرو. سم اف مو وویلې، سم افس دا ټول مو وویلې. نن موږ تاسې کاونټ سیریز ته راغلو. په کاونټ کې موږ 15 فرمولونه لرو. یو کاونټ دی، بل کاونټ ای دی، کاونټ بلانک، همدارنګه کاونټ اف، او بل چې دی کاونټ افس دی، په اخره کې اس لري. ما دلته ډیټا لیکلې ده. والیو 1، والیو 2، والیو 3 مطلب عددونه دي. والیو 4 دې کې مې نومریک عددونو سره څنګ کې مې ټکسټ هم لیکلی دی. والیو 5، والیو 6. نن موږ په 3 فرمولونو باندې کار کوو. لومړی د کاونټ فرمول، بیا کاونټ ای، او بیا کاونټ بلانک. موږ تاسو راځو لومړی کاونټ ته. کاونټ فرمول ملګرو د څه په خاطر استعمالیږي؟ کاونټ فرمول دې په خاطر استعمالیږي چې موږ یوه ساحه ورته وټاکو، په هغې ساحه کې چې څومره عددونه وي صرف او صرف هغه عددونه شمارلی شي. مثلا موږ تاسو راځو کاونټ مو ولیکه، ټاب وهو، بیا دا عددونه انتخابوو. 6 عدده دي، قوس بند، انټر. ګوره موږ ته یې وویلې چې دلته 15 عدده دي. ولې؟ 1 2 3 4 5. د منځ کې چې کوم خالي ځای دی، د خالي ځای په قصه کې د کاونټ نه دی. فقط چې کوم ځای کې عدد وي هغه عدد څنګه کوي؟ شماري. دا فرمول موږ لاندې راکشوو. او دلته موږ ته وویلې 3، 1 2 3. د منځ کې خانه خالي خو تیر ځله مو نه شماره، خو اوس په منځ کې دلته ای بی سی راغلی ده، یعنی لیکل دي، دا هم نه شماري. دلته هم په همدې ډول باندې اخر کې تاسو وګورئ دلته هم 3 لیکلي دي. 1 2 3. دا ای خو موږ تیر ځل پوه شو نه شماري، دا هم نه شماري. ولې؟ دلته عددونه او ای بی سی میکس ده. نو کاونټ چې دی صرف او صرف په سلیکشن کې یوه ساحه چې موږ تاسې ورته سلیکټ کو، انتخاب کو، په هغې کې څه شماري؟ په هغې کې صرف او صرف عدد شماري. کاونټ ای بیا نسبت کاونټ ته یو څه ښه دی. هغه بیا لیکل ای بی سی ډول باندې چې موږ تاسو لیکلي وي هغه هم شمارلی شي. مثلا موږ راغلو کاونټ ای، ټاب وهو، دا عددونه ټول د ساحه انتخابوو، قوس بندو، انټر. وګوره خو کاونټ ای کې یوه خبره هم شته، کاونټ ای خانه خالي هم نه شماري. ګوره لاندې موږ راښکته کیږو 15. کاونټ 3 شمارلی و، ځکه 1 2 3. دې ورسره دا بی بی دا هم ورسره وشمارل، او ای ورسره هم څنګه کړله وشماره. لاندې 6، ځکه مکمل څومره عددونه چې 6 عدده دي لیکل دي، ای بی سی دا عددونه دي، هغه ټول څنګه کړل وشمارل. نو موږ تاسې پوه شو کاونټ څه کوي. کاونټ صرف او صرف عدد شماري، چې دلته یو عدد دی، 2 عدده دي، که 3 عدده دي. کاونټ ای چې دی عددونه هم شماري، خو د عددونو سره سره چې کوم لیکل شوي وي ای بی سی ډول باندې هغه هم څنګه کوي؟ شماري. کاونټ بلانک بیا څنګه کوي؟ بلانک خو خانه خالي ته ویل کیږي. کاونټ بلانک داسې کوي چې په یو ساحه چې موږ تاسې ورته انتخاب کو، په هغه ساحه کې زه ډېر زیات وبخښئ، د چارجر به راواخلم، کمپیوټر کې چارج کم دی، د هغه د چارجر مو ور واچو کمپیوټر ته. ښه، کاونټ بلانک څه کوي؟ کاونټ بلانک په یوه ساحه کې صرف او صرف چې موږ ورته انتخاب کو، په هغه ساحه کې چې څومره خانه خالی وي، یعنی لیکل موږ نه وي کړي، هغه ټول موږ ته شماري. کاونټ بلانک دا ساحه ټول انتخاب کوي، قوس بند کوي، انټر. موږ ته وایي چې په دا کومه ساحه چې تا انتخاب کړه په دې کې یوه ساحه څنګه ده؟ خانه خالي ده. لاندې راښکته کوو، یوه په دې ځای کې 0 بلکل نشته ده. نو که زه د لومړي ته تاسو راشئ، موږ کومه ساحه انتخاب کړې؟ دا ساحه، یوه خانه خالي لرو. که زه دلته د بل هم پاک کړم، وګوره دا 2 شوه. ولې چې 2 ځایه بلانک شول. نو کاونټ څه کوي؟ عدد شماري. کاونټ ای کولی شي عدد او لیکلو شماري، مطلب ای بی سی الفابet. او کاونټ بلانک چې دی څه وظیفه لري؟ د کاونټ بلانک وظیفه دا ده چې څه وکړي؟ هغه ځایونه کې چې خانه خالي وي یا کوم سیلونه چې خالي وي هغه څنګه کړي؟ وشماري. نو دا زموږ ستاسې په کاونټ کې لومړنی درس و. زموږ ټولې ویډیوګانې به همداسې د 3 دقیقو او د 15 دقیقو په منځ کې وي. هڅه کوو چې دا سیریز چې د فرموله سیریز دی دا ډېر زیات دلچسپه او خوندور کړو.